تیر شوي درس کې چې کومه فیصله وشوه نو هغه فیصله بیا وروسته الله رب العالمین په هغې لږه زورونه صحابو له ورکړه، خو بیا ورته فوراً هغې بل آیات کوي چې فکلوا مما غنمتم، بس خورئ ستاسو لپاره بلکل پاکیزه دي او حلال دي دغه غنایم. خو په صحابو باندې لږ شان خفګانم راغی او زورونه ورکړی شو، نو زړونه خفه شو. نو دلته الله رب العالمین په دې ننني درس کې د هغې صحابو له لوی مقام او لوی مرتبې بیان کوي، چونکې دغه صحابه چې کوم په بدر کې شریک شو دې کې مهاجرین هم و انصار هم دواړو. مهاجر به د مکې مکرمې نه چا هجرت کړو هغه ته به مهاجر وي، او مدینه منوره کې چې چا امداد کړی و ځای ورکړی و نصرت یې کړو دې ته به انصار وي. نو الله اوس د دواړو دغه کوي چې چا هجرت کړی دی او چا یې مدد کړی دی، دا الله په جناب کې د دوی ډېر لوی مقام دی. الله وي د دوی دپاره ډېر لوی نعمتونه دي، هغې بیان الله رستو بیا کړی دا راته کوم هلته. نو د لومبي آیات کې الله رب العالمین وایي چې چا ایمان راوړه د ایمان نه پسې هجرت وکړه، او دغه هجرت دغه وخت کې لازم و. هجرت هغې سفر ته وایي چې کم ځای کې مسلمانان ژوند تیری او بیا هغه ځای کې هغوی ته په اسلامي احکاماتو د شریعت په احکاماتو عمل ګران وي بلکې زورنې وله ورکوي. د بیا دین او شریعت دا حکم کړی دی چې ته بیا د دغې ځای نه لاړ شه. اوس چې د دین او د اسلام دپاره او د خپل اعمالو او د خپل ایمان د بچکولو دپاره ته د دغې ځای نه راووتې، یو خو سړی دی موږ هم وایو هلکه هجرت یې وکړه، خو هغه خو دلته پیسې میسې ورته نه میلاوي هلته کوي، یا دلته د چا نه دشمني طرفګني راله ځکه یې وکړه، دغه نه د الله دپاره. نو بیا دغه هجرت ډېر لوی مقام لري، ډېره لویه مرتبه لري. نو دغې وخت کې چې نبی علیه السلام کوم حکم وکړو دا لازم و، هجرت به دې خامخا کو. نو نبی علیہ السلام د هغې ځای نه د هجرت حکم وکړ، راووتل، بیا راغلل دلته هم جنګېدل. خو چې هغوی هجرت وکړو نو دلته چې کوم د مدینې منورې خلک و دغلته نبی علیہ السلام ته حکم شو چې ته به راشې. نو دغه د مدینې منورې والذین آووا ځای یې وله ورکړه ونصرو او مدد یې وکړه. نو چې دوی دا وکړه نو الله رب العالمین دوی لم یو مقام دا ورکړه چې وي بس تاسو د یو بل دوستانو وروڼه یې، او داسې ورورولي ولې رسول الله مبارک جوړه کړه. مواخات هغې ته وایي چې داسې ورورولي په تاریخ کې نه مخکې تېره شوې ده او نه به آینده تېره شي. داسې ورورولي وه د مهاجرینو او د انصارو. مهاجر رالل، انصار وله کوم په زړه کې ځای ورکړه، د دوو کسانو رسول الله مبارک ورورولي جوړه کړه. من جمله د هغې نه مثال په طور دا ویمه لکه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه مهاجر او سعد ابن ربیع رضی الله تعالی عنه هغه انصاري و. د دې دواړو د مواخاتو او د ورورولۍ هغه ورورولي یې جوړه کړه. دی سعد ابن ربیع عبدالرحمن ابن عوف د لاس نه ونیوي راځه او خپل کور ته یې راوسته. دغه زما کور دی 2 کوټې دي، یو کوټه ستا یو زما، دا زما خوراک دی نیم خوراک ستا نیم زما. حتی په حدیثو کې دا قسم د الفاظ دي چې سعد ابن ربیع ورته وی زما 2 بیبیانې دې وخت کې لا 70 آیاتونه نور راغلي. دقه دواړه دي چې دې کې د کومه خوښه ده زه به وله طلاق ورکړم، عدت په تیر کې نکاح پرې وتړه. دا ډېره لویه قرباني ده. عبدالرحمن ورته وی بارک الله فیک، الله دې دا ټول ارسه تا ته مبارک کړي. دلني سوق ما ته بازار وښایه، زه تاجر یم، زه خو سوداګر یم، ته ما ته بازار وښایه، دا ټول ارسه دې ستا مبارک وي
او تا کم د محبت اظهار وکړه الله دې له د دې اجر په دنیا او آخرت درکړي. ما ته بازار وښایه، زه سوداګر یم، بازار یې ورته وښو او په تمامو صحابو کې د ټولو نه مالدار ترین صحابه عبدالرحمن ابن عوف هغه ډېر. نو داسې ورورولي ولې جوړه کړه. دلته دا ستاسو د آیات پورې خبرې کوم چې په وراثت کې هم شریک کړی. وراثت کې خو هغه کس شریکېږي چې هغه خوني رشته وي. دوی په وراثت کې د یو بل شریک کړی، د یو بل وراثت په وته اولئک بعضهم اولیاء بعض مطلب هم دقه دی. او دریم نمبر هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړو خو هجرت یې ونه کړه، پکې پاتې شو. نو رسول الله مبارک وی دوی سره ستاسو هېڅ دوستي نشته حتی تر دې پورې چې دوی موږ ته هجرت وکړي. خو تاسو نه امداد وغوښته دقې د مکې د خلکو د مسلمانان کوم چې مسلمان شوی هجرت یې نو کړی، نو په تاسو لازمه ده چې دوی امداد د جنگ په دغه باندې وکړي. څوک ورسره جنګېږي بیا ورسره تاسو جنګ وکړي. هغې قوم سره به تاسو بیا د هغوی خلاف نه جنګېږئ که ستاسو سره څه میثاق شوي، وعده ورسره شوي، اب بیا نه جنګېږئ. او که نور نه دوی غواړئ نو وجنګېږئ. بیا دریم نمبر آیات کې الله وایي چې مسلمانانو ته چې دا کافران په خپل منځ کې ګورې دوستان دي، په خپل منځ کې یارانې د دوستانې د ستاسو خلاف. نو تاسو به څه چل کوئ؟ ګورې دا مخکې خبرې را چې څنګه دي دا را ټینګې کوي چې د یو بل مدد کوئ، د یو بل به مدد کوئ د مسلمانانو. او چې څنګه دوی یو ځای دي او د یو بل په کفر کې مدد کوي، نو تاسو ته خو الله وایي مخکې ما حکم کړی چې تاسو د یو بل مدد کوئ، خو دا ونه که د یو بل مدد یو ځای کې په مسلمانانو تکلیف دی او تاسو د هغې مسلمانانو مدد ونه که، نصرت هم ونه که، امداد هم ورسره ونه که، مالی جانی وغیره، نو الله رب العالمین وی نن په هغوی د سبا به پتای داسې ازمیښ کې به هم الله وی واچومه چې هغه به ډېر لوی فساد او کبیر وي. زه خو یم د موجوده وخت کې دا قرآن څه عجیبه کتاب دی، د قیامت دروازې پورې داسې دی چې هر یو زمانه ورته مخې ته پرته ده. نن وګوره مسلمان بس هغه به وي جنګېږي که نه زموږ پکې څه کار دی. الله وایي نه ګوره داسې ونه کړې. او بیا دریم آیات کې الله رب العالمین د صحابه و شان د انصارو د مهاجرینو بیانوي. او پنځم نمبر آیات کې الله رب العالمین بیا هغه کسان چې واپس هجرت یې اول نه دی کړی واپس یې هجرت وکړه نو ورسره به تاسو سري به وي، خو دومره قدر کار دی چې اوس هغه د مواخاتو رشته به وي، خو د وراثت هغه کومه خبره چې د الله وي هغه اوس منسوخ شو. نو الله په آخري آیات کې د هغې د منسوخیت بیان دې آیاتونو کې الله د دې بیان کړی دی. ان الذين آمنوا بشکا کسان چې ایمان یې راوړی دی، ایمان یې قبول کړی دی، وهاجروا او هجرت یې کړی دی، وجاهدوا او جهاد کوي باموالهم په خپلو مالونو سره، وانفسهم او په خپلو ځانونو سره، فی سبیل الله خدا الله په لار کې هجرت او جهاد. والذین واغه کسان آووا چې زیه ورکا ونصروا او مدد یې وکړه چې انصار دي، اولئک دقه خلق بعضهم اولیاء بعض، ځینې د بعض ځینې دوستان دي وارثان دي. والذین آمنوا او کسانو چې ایمان راوړی دی خو ولم یهاجروا هجرت یې ونه کړه، نو ما لکم نشته ستاسو دپاره من ولایتهم څه دوستانه د هغوی سره دوستانه به نه کوئ، من شین پوټي حتی تر دې پورې یهاجرو چې دوی هجرت وکړي، دومره ضروري وګوره هجرت. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ او کاغوی مدد غواړي تاسو نه فی الدین د دین په معامله کې فعلیکم نو لازم دی په تاسو باندې النصر امداد الا مگر علی قوم داغی قوم خلافنا بینکم پما بین ستاسو و بینهم و پما بین داغی کی میثاقون سو وعدوا سو میثاقو سو عهدو لکه د یو قوم متعلق هغوی سره تاسو عهد کړی چې تاسو سره موږ جګړه نه کوو، نو که دوی تاسو ته امداد وغوښته تاسو سره هغوی سره عهد کړی جګړه به نه کوئ او نور کو میثاق نه شوي او په مسلمانانو تکلیف ورسره به الله امداد کوي.
والله بما تعملون سچ تاسو کوي الله ته پته لګي بصیر لیدونکي دي والذین واکسان کفروا چې کافران دي بعضهم بعض د زینو اولیاء او دوستان دي بعض د بعضیا لګیا دي یو بل سره دوستی کوي یهود نصارا هنود وغیرہ وغیرہ یو بل سره دوستان دي الا تفعلوه الا مگر تفعلوه کو نقل تاسو دا کارونا کم کارونا چې دا مسلمان باندې یو بل سره مدد کوي دام اونکا الله وی الا تفعلوه امنک دا کار په مسلمان سخت دا تاسو نکړه نو تکن فتنه تنوی پتاسو سخت ازمیخ فی الارض پزمکا کی وفساد کبیر لوی مصیبت پد تدرسی اللہ والذین آمنوا صلی رب العالمین دا انصارو او دا مهاجرینو بیان کئی والذین آمنوا دا غوی دا پارم دی خو دا قیامت دروازه پوری دقه شان مسلمانان یو هجرتو که بلی مددو که دا اللہ دا غوی دا پارم دا خبره دا یوازی دا صحابه دا پارم نا خورشیر خو دا قیامت دروازه پوری دار چا دا پاره خو خاص دا غوی دا پارم اللہ بیان کی والذین کسان آمنو چیمانی رو وحاجروا هجرتیو کو وجاہدو جہادیو کو فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کے آیا اللہ دا دین پس دا آیات ذکر دا کو چې ورو جنگی گئے وسرا اوکے مقابلہ جہاد ہجرت خو تا نه دنیا لاړه خو دنیا نه خو به یو ځل ځې که نه اصل زندگی څه شی ده هغه د آخرت ده د آخرت باره کې وره والذین آمنوا هغه چا چې ایمان راوړه وهاجروا هجرت یې وکړه فی سبیل الله وجاهدوا او جهاد یې وکړه فی سبیل الله د الله په لار کې والذین واکسان آووا چې ځای وله ورکړه ونصروا او مدد یې وکړو اولئک هم المؤمنون حقا اللہ وی زیگوی کم چی دا پا اصل کے مومنان دی خدای مونگ پا کرا والے لهم مغفرتن دا دوی دا پارا بخنا دا دوی دا پارا کامیابی دا دوی دا پارا بخشش دے ورزق کریم او بہترین عزت من رزق دے ماتا سیوزل ویل خو کو یادمی چی دا رزق سا کریم لپاز راغی نو دینا با کم رزق مرا دی ایر دی رہنا دا جنت دا آیات ساتھ قرآن شریف کی چه کم زے کی دا رزق سر کریم لپز راگی نو دا دی کریم عزت من رزق آگا دا جنت تی اللہ دی زمانگو ساسو نصیب کی نو دا جنت رزق جنت والذین آمنوا آکسانو چیمان رولا من بعدو پس دا دوینا وحاجروا او حجرتیو کا وجاہدو جہادیو کا معکم تاثرہ فولائک منکم دام پا کے داخل شو نام داخل شو وَأُولُو الْأَرْحَامِ او خانداننا دخپل والے بعضهم زینی دا بعض اولا زیاد نزدی دی بعدن بی بعد چکمی دوینی رشتی دا غو زیادی نزدی دی فی کتاب اللہ فی لوح محفوظ دا اللہ پا کتاب کے دا اللہ پا علم کے دا اللہ پا حکم کے اس پا آغوی چکم نزدی رشتہ داریانی دی نا اغبا اولاوی دا صدا پارتی مورا میراز دا پارتی شاباز ان اللہ تبایا چیر داول انو اللہ ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی بے کل شین پاریو شیزبان علیم خبردار دے طالبہ نورم دیر در کی صدق اللہ مولانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار